استاد جی خبره ترې خو مونږ وکړې اسپندیار هم ناست دی که داسې د رباب او په طبله باندې خو نغمې مونږ اورو که نه په دې پروګرام کې نو که د ده نه څه واورو نن د دې رباب سره بده مني کلامونه خاصم او بیا په دغه موضوع باندې خبره ترې هم کوو لکه وړاندې دا به یو کس په تمرید شي څه مو خیال دی خو یاره عادل خانه چې غزل زما ویلې وي نو ډېره به مهرباني بیا بل به زما وی غزل صحیح دی صحیح دی جی پاس یو زل سیراب د عشق جام شه پسایر د ماهو مهر می شام شنو ځان پزمکا باندې خخ کړه لکه تخم کلوی غواړي د خاورو په مقام شه په دومره مینه راته مه ګوره جانانه زه د نظره بشم په دومره مینه راته مه ګوره جانانه زه د نظره بشم ګلې زما په کتو ته شوې پریشانه ته د نظره مشې ته د نظره مشې څوک بچه د زمانې شي که څوک بچه د زمانې که څوک بچه د زمانې شي که څوک بچه د زمانې د جانان مینې په کوڅو کې ګرځوینه زه د نظره بشم د جانان مینې په کوڅو کې ګرځوینه زه د نظره بشم په دومره مینه راته مه ګوره جانانه زه د نظره بشم زه د نظره بشم جانان مستوری د اسمان شو 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 نور ختیشم نمزلو صبر کوینا
د اشنا غر پاسی مراشا 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 چې میل مستیا کې در لزړه در کړم مینا ډېر خوند یې وکړو او جاوید او زموږ ملګري نادر ورسره هم ډېره زیاته خواري وکړه. ډېره مهرباني ستاسو د درې واړو ملګرو. استاد جي ستاسو څه خیال دی په تېر وخت چې کومې غزل کم طرزونه کم څیزونه اوسني چې کم دي څه ستاسو ذهن کې څه راځي؟ هغه خواږه دا خوږوالی یا دا پوخوالی د شاعرۍ د طرزونو د موسیقۍ هغه څه ستا دې باره کې عادل خانه د هغې خپله یو مزه وه او د دې خپله یو مزه ده. هغه حقیقت دی چې ساده وخت و خو د هغه وخت هغه رباب او منګې او هغه اوګرې د هغې خپل یو مزه وه او د دې خپل یو مزه ده. بهرحال اوسني ستاسو مطلب دا دی چې لکه ارتقایي سفر چې کوم دی هغه په هر څه کې راځي.